السلام علیکم دوستانو. هغه ملګري چې په ټیک ټاک کې لو نشي راتلی دا هغه ویډیو هغې دپاره ده. ډېر زیات ملګري ما ته کمنټ کوي چې ټیک ټاک کې به لیو څنګه ځو. ما ډېر زیات ویډیوګانې جوړ کړي هم دي، دغه ویډیو بیا هم تاسو دپاره دی. ښه داسې کار به وکړو. اول خو موږ یو واتساپ ګروپ لرو، نو هغه کې موږ تاسو ته په دې ګروپ کې شیر کوو. که چیرې تاسو په دې کې نه یې نو بیا به داسې کولی شئ، تاسو کروم بروزر به تاسو پیدا کوئ. خپل موبایل ته به راشئ، کروم یا ګوګل چې دی تاسو دواړه سرچ کولی شئ. دلته به تاسو ولیکئ دوستانو ټیک ټاک لیو ولیکئ. صحیح ده. دغه شی چې ما چې څنګه ولیکه تاسو به دا ولیکئ. صحیح شو. کله چې تاسو دا ولیکه دوستانو، دلته به لیکلي ای آی موټ دغه نه وګورئ، دلته دې باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې باندې کلیک کړه، دلته تاسو ته د ډېر زیات ویب سایټ راځي. صحیح ده. خو دغه ویب سایټ نو تاسو هم ډاونلوډولی شئ، خو دغه ډېر زیات نه کېږي، ډېر وخت داسې به کار وکړي دوستانو. او تاسو ته سمپلي طریقه ښیم، هغه ډېره زیاته اسانه دی. نو تاسې کولی شئ هماغه شانتې تاسو ډاونلوډ کړئ. ښه موږ چې کومه طریقه استعمالوو هغه طریقه دا نه دی، هغه طریقه چې دی هغه یو ویب سایټ دی، ویب سایټ له لارې موږ ډاونلوډ کوو. ښه څنګه به کوو؟ او یو خو اول طریقه خو دا، دویمه طریقه دا ده چې یو کې ټیک ټاک به تاسو سرچ کې ولیکئ. کله چې تاسو دا ولیکئ نو یو کې ټیک ټاک دلته به تاسو راشي، یو کې ټیک ټاک ډاونلوډ په دې باندې به کلیک کړئ، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. داسې هم کولی شئ. ښه درېیمه طریقه چې دی کروم کې به تاسو ولیکئ apk.zs.com په دې باندې به کلیک کړئ. دلته به تاسو ته لومړی ویب سایټ راشي، دغه ویب سایټ به تاسو ته خلاص شي. صحیح ده. دلته سرچ کې به تاسو ولیکئ ټیک ټاک لیو، ورسره لیکئ که نه لیکئ خو پروا نه کوي، خو بیا هم لیکل ښه دی. که چیرې تاسو ته داسې راځي، صحیح ده، اول قدم کې داسې ته نه راځي، څنګه به کوئ؟ دلته به هېڅ څه شی به نه لیکئ. صحیح ده. لاندې به راشئ، سکرولینګ به وکړئ، لږ لاندې به راشئ، دلته به تاسو ته د ټیک ټاک یو هغه راشي. که چیرې تاسو ته نه شو کېږي نو بیا به دلته کولی شئ ټیک ټاک سرچ کړئ. ټیک ټاک سرچ کړئ. ټیک ټاک چې څنګه سرچ کړئ، لاندې به راشئ، دلته به تاسو ته ټیک ټاک پیکچر یعنی عکس راشي، دلته به راشي شو شي. ښه دغه نه دی، بلوګین دی دغه دی. صحیح ده. دا ډاونلوډ ټیک ټاک لیو APK 2025 په دې باندې به کلیک کړئ. څنګه چې په دې باندې کلیک کړئ، لاندې راشئ، نورم لاندې راشئ، لاندې راشئ نورم. کله چې دغه ځای ته ورسېدلی، دغه ځای کې به لږ سټاپ شي. ښه ډېر ملګري دي کې کنفیوز شوي دي چې زموږ ټیک ټاک لیو په دې کې نه راځي، موږ ډاونلوډ کړی هم دی الریډي. نو دلته به تاسو لاس لاندې، دلته به لاس نه وهئ، ګورئ دلته به لاندې هېڅ لاس نه وهئ، لیکلي دي هو ټو ډاونلوډ ټیک ټاک UK، دې کې به تاسو هېڅ لاس نه وهئ. دلته چې تاسو لیکلي وي کونج کې ګورئ دغه په واسه وګورئ ډاونلوډ APK په دې باندې به کلیک وکړئ. دا سور چې شو، صحیح شو. دا چې سور شو په دې باندې به کلیک کړئ، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. چې داسې دا کلیک کړئ نو دغه چې دی ایمیل هېڅ هم نه وړي، خو دلته به تاسو اوکې کړئ. صحیح شو. چې اوکې مو وکړه نو دلته به هېڅ مشکل نشته دی، تاسو سره ډاونلوډ کېږي. دا ما الریډي ډاونلوډ کړی هم دی، تاسو به داسې کوئ او دلته به یو ایمیل ورسره ایډ کړئ، که ایډ کوئ ایډ هم کړئ، که یې نه ایډ کوئ هېڅ مشکل نشته دی. دلته به تاسو دلته راشي، دا به ډاونلوډ شي. دلته 3 لاین ګورئ، 3 ټکي په دې باندې به کلیک کړئ. دلته تاسو لیکلي ډاونلوډس، په دې ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ. ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ، دلته به تاسو ته هماغه ایپ ډاونلوډ شي. ما سره دا بل ایپ ډاونلوډ شوی دی، زه دا ما ډاونلوډ کړی دی، زه به داسې اوپن کړم، داسې به ډاونلوډ شي او تاسو سره به موبایل کې خلاص شي. ګورئ ښه دغه ایپ به داسې وي، دا ټیک ټاک دی خو ګورئ دغه ټیک ټاک غوندې به وي، دا به داسې خلاص کړئ او به ګورئ آیا ټیک ټاک کې لیو زه راتلی شم که نه راتلی. څنګه به کوو؟ تاسو به ایمیل ورسره لاګین کړئ، چې هر ایمیل یې ګورئ. زه به یو ایمیل لیو درته وښیم چې موږ ته لیو ښیي که نه ښیي. ما ډاونلوډ کړه. صحیح ده. یو ایمیل ورسره ایډ کړئ، چې هر یو ایمیل یې پروا نه کوي. دا به زه کنټینیو کړم. کنټینیو نه بعد چې دی که دې باندې اکاونټ مې جوړ کړی ډایرکټ خلاصېږي، که خلاص کړی مې نه نوی راته بیا جوړېږي. ما ډایرکټ زر جوړ کړه، نور مشکل نشته. خو پلیز که خو ونه شو بیا خیر مشکل نشته دی. او زه اوس نه لاګین کوم، ما سره بل ځای کې لاګین دی. چلو بھائی تاسې کولی شئ دلته یې لاګین کړئ او پاس چې دی ایکسپلور خوا کې به تاسو ته لیو راشي. صحیح ده. زه په دې کې لیو نه راځم، ځکه دې موبایل کې زه لاس نه وهم، زما اکاونټونه دې کې دي او زه دې کې هماغه کې لیو راځم. اوس اکاونټ نه لاګین کوم، کولی شئ دغه ټیک ټاک تاسو سره څنګه هغه شي
او تاسو کولی شئ ټیک ټاک کې لور راشئ. اوس زه ایمیل نه لاګین کوم ځکه چې ما سره داسې ایمیل نشته چې اکاونټ مې جوړ کړي، ما سره بل موبایل دی. ډېر زیاته مننه. که ویډیو مو خوښ شوي ځان سره فیوریټ کړئ، لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.